د مهمو خبرونو سرټکي. د قطر د اوقافو او د اسلامي چارو له وزیر سره د افغان سفیر کتنه. قطر هیواد ته د دفاع وزارت د لوی درستیز سفر. له بنگلادیشي چارواکو سره د صنعت او سوداګرۍ وزارت د پلاوي خبرې. او په کراچۍ کې د اورلګیدنې له امله د سلګونه هټیو سوځېدنه. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام او وخت مو بخیر. نن دوشنبه د مرغومې 9 اوس هم بشپړ خبرونه. په قطر کې د افغانستان سفیر سهیل شاهین د دغه هیواد د اوقافو او اسلامي چارو له وزیر غانم بن شاهین بن غانم الغانم سره کتلې دي. قطر کې د افغانستان سفارت ویلي چې په دې لیدنه کې دواړو لورو د اوقافو او دینی چارو، کلتور او زده کړو د پیاوړتیا او ملاتړ په برخه کې د همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. دغه راز په دې لیدنه کې د قطر د اوقافو وزیر په یادو موضوعاتو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د دفاع وزارت لوی درستیز محمد فصیح الدین فطرت چې د قطر په رسمي سفر تللی، نن د دمیډیکس د دوحې نړیوال دفاعي نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې ګډون وکړ. دغه نندارتون هر یو کال وروسته په دوحه کې ترسره کیږي او د بېلابېلو هیوادونو د وسلوالو ځواکونو مشران او لوړپوړي نظامي مسؤلان پکې برخه اخلي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال مولوي احمد الله زاهد او ورسره مل پلاوي بنگلادیش ته په خپل سفر کې د یاد هیواد صنعت او سوداګرۍ وزارت له مرستیال محبوب الرحمن سره کتلې دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې په دې کتنه کې د بانکي اسانتیاوو افغان توکو ته د ترجیحي تعرفې پر ورکړه، د سوداګریز حجم پر زیاتوالي او افغانستان ته د درملو او ټوکرو پر واردولو خبرې کړې دي. د یاد وزارت په وینا په دې کتنه کې په کابل او ډاګه کې د ګډو نندارتونونو پر جوړولو، پر دواړو هیوادونو کې د سوداګریزې آتشې پر معرفي کولو او د سوداګریزو خنډونو د له منځه وړلو په موخه د ګډې کمیټې په رامنځته کولو هوکړه شوې ده. هند د سرطان ناروغانو د ملاتړ په موخه افغانستان ته د سرطان ضد 18 قلمه درملو د بشري مرستې په توګه وسپارل. دا مرسته 970 کارتنه درمل دي چې ټول وزن یې 9586 کیلو ګرامه دی. د عامه روغتیا وزارت وایي چې دغه درمل به تر تخنیکي او کنټرولي پړاوونو وروسته په اړوندو روغتیایي مرکزونو کې وویشل شي. د اسلامي امارت مرستیال ویاند حمدالله فطرت ویلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي او د هغوی پر وړاندې د نیولو او ځورولو پیښې زیاتې شوې دي. نوموړي ویلي چې دغه هیواد کې د افغان کډوالو له نیولو او ځورولو ډډه وکړي. فطرت همداراز له ملګرو ملتونو او نورو اړوند بنسټونو غوښتنه کړې چې د نړیوالې کډوالۍ اصولو ته په درناوي د کوربه هیوادونو کې د کډوالو ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. د هغه په وینا د افغان کډوالو بیرته ستنېدل اقتصادي ملاتړ ته اړتیا لري او په دې برخه کې باید لازمې مرستې وشي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند سمیع الله ابراهیمي وایي دغه وزارت هڅه کوي د خصوصي روزنتونونو ماشومان امارتي روزنتونونو ته انتقال کړي او ادغام یې کړي ترڅو ماشومانو ته ښې اسانتیاوې رامنځته شي. نوموړی وایي دا مهال له 10,000 څخه زیات هغه یتیم بې سرپرسته او له زیان سره مخ ماشومان تر سالمې پالنې، ساتنې، ښوونې او روزنې لاندې دي چې د هغوی لپاره تر ډیره د ژوند بنسټیزې اسانتیاوې برابرې شوي دي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر په کابل کې د جاپان له نوي سفیر کینچی ماسا موتو سره کتلې دي. په دې لیدنه کې د جاپان سفیر ویلي چې هیواد یې له افغانستان سره د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته په بېلابېلو برخو کې 550 میلیونه ډالر مرسته کړې او د مرستو د دوام لپاره یې د 19.5 میلیونه ډالرو په اندازه د مرستو بله کڅوړه هم تصویب کړې ده.
ورته مهال مولوي عبدالکبیر د جاپان له مرستو په مننې سره ویلي چې نړیوال دې د اړمنو افغانانو لاسنیوی وکړي او له راستنه شویو کډوالو ته د کاري فرصتونو چمتو کېدو په موخه د ټولګټې پروژې پلي کړي. د افغانستان اسلامي امارت د حج او اوقافو وزارت له آریانا افغان او کام ایر هوایي شرکتونو سره سعودي عربستان ته د سږ کال د حج مراسمو د ترسره کولو په موخه د افغان حاجیانو د لیږد تړون لاسلیک کړ. ټاکل شوي چې دغه دوه هوایي شرکتونه به له کابل، بلخ، هرات او کندهار څخه د ټاکل شوي مهالویش له مخې حاجیان د سعودي عربستان، مدینې منورې او جدې ښارونو ته رسوي او د حج مراسمو تر پای ته رسیدو وروسته به یې بیرته همدغو ځایونو ته رالیږدوي. د افغانستان د نړیوالو نندارتونونو د مرکز عمومي رئیس محمد صابر لطیفي ویلي چې په کابل کې د کورنیو او بهرنیو شرکتونو لپاره د بیا رغونې او ودانیزو چارو رغونې صنعت نندارتون جوړیږي. نوموړي ویلي چې دغه 15 ورځنی نندارتون چې د روان کال د دلوي میاشتې په 14مه نیټه جوړیږي د اړیکو تجربو شریکولو او د پانګوالو د جذب په برخه کې خورا مهم دی. هغه ویلي چې په دغه نندارتون کې د ازبکستان، قرغیزستان، ایران او چین سوداګرو ته هم د ګډون بلنه ورکړې ده. آریانا افغان هوایي شرکت ځانګړې چارټر کارګو الوتکه کابل ته راورسېده. د آریانا افغان هوایي شرکت وایي چې دغه شرکت د ځانګړي چارټر کارګو الوتکه نن د کابل نړیوال هوایي ډګر ته راورسېده چې د سوداګریزو توکو د لیږد لپاره د ډیلي سکتور ته ځانګړې شوې ده. دغه کارګو الوتکه به په هر پرواز کې شاوخوا 14.15 ټنه بار د لیږد وړتیا لري چې د متحده عربي اماراتو د سرپلیکس شرکت سره د 6 میاشتو تړون شوی دی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخوندزاده عبدالسلام جواد وایي چې تر بل هر وخت اوس مهال په افغانستان کې د پانګونې لپاره مناسب شرایط برابر شوي دي او هیواد ته د کورنیو او بهرنیو پانګوالو د جلب او جذب په موخه پراخې اسانتیاوې رامنځته شوي دي. جواد له باختر آژان سره په خبرو کې ویلي چې بیرته راستنېدونکو افغان پانګوالو ته د شخصي کور لپاره یو جریب ځمکه ورکول کیږي. ترڅنګ د صنعتي فابریکو لپاره هم ځمکې ورکول کیږي. همدارنګه په ځینو برخو کې ګمرکي معافیتونه او د 5 کلونو لپاره د مالیاتو معافیت هم ورکړل شوی دی چې موخه یې د پانګوالو جلب او ملاتړ دی. نوموړي ویلي د بهرنیو پانګوالو لپاره غواړي د افغانستان په هره سیمه کې پانګونه وکړي ورته ځمکې ورکول کیږي. په پاکستان کې د مالټو باغ لرونکي وایي سږکال حاصلات د پام وړ ښه وو خو د صادراتو د نشتوالي له کبله سختو مالي زیانونو سره مخ شوي دي. دوی دغه زیان لوی لامل افغانستان سره بندې لارې بولي چې ورسره پاکستان کې د دغو حاصلاتو بیې خورا ټیټې شوي دي. د پاکستان مالټې نه یوازې افغانستان ته صادرېدلې بلکې په یوه اندازه د افغانستان له لارې د مرکزي اسیا هیوادونو ته هم رسېدلې. بلخوا رویټرز راپور ورکړی چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د اورلګیدنې له امله لږ تر لږه 6 تنه مړه، 10 ژوبل او 15 نور نادرکه دي. دغه اورلګیدنه د تېرې شنبې شپې شاوخوا 10 بجو راهیسې پیل شوې وه او څه د پاسه 24 ساعته دوام درلود. اورلګیدنه په یوه سوداګریز مرکز کې رامنځته شوې وه چې شاوخوا 1200 هټۍ پکې وې او نږدې ټولې سوځېدلې دي. د سوریې سانا خبري اژانس راپور ورکړی چې دغه هېواد د لنډمهالي حکومت ولسمشر احمد اشعره د کردانو له پوځي ډلې د سوریې دیموکراتیک پوځ سره اوربند وکړ. راپور کې راغلي چې د دواړو خواوو ترمنځ تر څو ورځو جګړو وروسته دغه اوربند له مخې ګرد ځواکونه اوس د احمد شعره په مشرۍ د مرکزي حکومت تر کنټرول لاندې راځي او ټاکل شوي چې یاد کرد ځواکونه د سوریې له دیر الزور او رقه ښارونو په پراخه کچه نفت، غنم، د اوبو بندونو لرې ووځي. تر دې وړاندې د سوریې لنډمهالي حکومت اعلان کړی و چې دغه هیواد کې میشتو کردانو ته له پوره حقوقو سره د سوریې تابعیت ورکول کیږي. د اسپانیا په سویل کې د 2 اورګاډو د ټکر له امله د مړو شوو کسانو شمیر 9 تنه ته رسېدلی او لسګونه نور ټپیان شوي دي. دغه پیښه پرون ماښام شاوخوا 7:45 یو اورګاډی چې له مالاګا څخه مادرید ته 300 مسافر لیږدول کور دوبا ښار ته نږدې له پټلۍ وتلی او له بل اورګاډي سره ټکر شوی دی. په دې پیښه کې 19 کسان مړه او شاوخوا 100 نور ټپیان شوي دي.
چې په مړو کې له مادرید څخه هوبلوا ته د روان ریلګاډي چلوونکی هم شامل دی. وروستی خبر مو هم دا چې د افغانستان کرکټ بورډ ملي لوبډله نن دوشنبه د افغانستان پر وخت ماښام 7 بجې له ویسټ انډیز سره د 20 ورځې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې مخ کیږي. دغه لوبه د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې ترسره کیږي. له ملتیا مو مننه. وروستیا مهم خبرونه مو هم دومره.